ممکنه ده چې د فکرۍ ته موږ لاړ شو او تاله پسې ولګوو په خپلې قبضې چې وه سیمن فیکټرۍ ګاډي مکمل باندې چېرته به په روډو باندې لکي مروت چې د فیکټرۍ ګاډي مومنټ نه کوي فیکټرۍ لکي مروت ته لکي مروت په خاورې ده لکي مروت غرونه داسې مټ جوړېږي لکي مروت ته 1 روپۍ نه میلاوېږي خپله مجبر پسې چې کېږي خپله فیکټرۍ د یوسي کراچۍ ته د لکي سمن فیکټرۍ چې کوم ظلم جبر او فسطائیت او بربریت کړی ده او کوي یې ایږه حوالې سره موږ ټول تحریک دا فیصله وکړه چې نوره چې کوم ظلم او جبر کوي ایږه ته موږ خپل یو پلان تیار کړی ده چې څه مال موږ خړو اوبو نه کورمې اوبو نه فارغ شو بیا ایږه بعد لکي سیمنټ فیکټرۍ نمبر ده اوس په موقع باندې چې کوم د اسلام الدین د موږ تحریک ملګري ته لکي سیمنټ فیکټرۍ انور طارق ډي جي ایم دا یې سره د دوه د کور کسان 3 کسان فیکټرۍ نه باسلي دي او 3 ګاډي فیکټرۍ نه باسلي دي 2-3 کسان په فیکټرۍ چې نوکران دي او 3 پسې ګاډي دي صرف په دغه ټکي باندې چې ته تحریک سره ولې ګرځې ته امن ولې غواړې ته حقوق ولې غواړې ته دا پښتون قام سره حقوق ولې غواړې ته پښتون قام ته امن ولې غواړې دا انور طارق او د چې کوم نومان ده د فیکټرۍ چې کومه انتظامیه ده خو ټول د سربراهي د دغه ظلم جبر انور طارق کوي یوه هفته ټیم ورکوو چې هفتې چې نه که چېرته د اسلام الدین سره چې کوم دا ظلم جبر وسو دا مسله حل نه کړه نو دې نه بعده به په ټول ضلع لکي مروت چې د لکي سیمنټ فیکټرۍ ګاډي بند دي دا ټول قوم فیصله ده او په ټول قوم باندې دا فرض ده چې دغه فیصلې سره به درېږي او لکي سیمنټ فیکټرۍ چې څومره انتظامیه ده دا نوټس واخلي چې کومې مالک ته سیټ کراچۍ وال پیله نوټس ته هغه واخلي ډیپټي کمیشنر نوی راغلی ده پرون یې چارج اخیستی ده دغه نوټس واخلي بنو کمیشنر صاحب بهترین یو افسر راغلی ده دا د نوټس واخلي چې کوم فیکټرۍ چې یونین ده د نوټس واخلي چې ریاست کومې دلته ادارې دي د نوټس واخلي ډي آی جي بنو ډي پي او لکي مروت ته نوټس واخلي پولیس امن کمیټۍ د بالخصوص دغه نوټس واخلي چې هفتې چې نه د اسلام الدین دا مسله حل کړي او په دې د معافي ورنه وغواړي دا فیکټرۍ لکي مروت ته لکي مروت په خاورې ده لکي مروت غرونه داسې مټ جوړېږي لکي مروت ته 1 روپۍ نه میلاوېږي او دې باوجود دا ظلم او جبر یې وکړ نو که دې نوټس یې وانخسته نو هفتې نه بعده به په ټول لکي مروت چې د لکي سیمنټ فیکټرۍ ګاډي مکمل باندې چېرته به په روډو باندې لکي مروت چې د فیکټرۍ ګاډي مومنټ نه کوي اکروې باسل او کوم نقصان ګاډو ته ورغی ورځې یا شپې ذمهوار به د لکي سیمنټ فیکټرۍ انتظامیه او د لکي ډسټرکټ چې کوم ډیپټي کمیشنر صاحب ده او د ډویژن کمیشنر صاحب ده
ډي پی او ده ډي آی جي صاحب ده دا بیا دغه ذمهواري چې څه قسم نقصان وسو دا موږ تاسو ټولو فیصله ده دو چیرمن صاحب وایي چې زیشان خان د ټلیفون وکړي لا د موږ ته هغه وینا وکړي بیا دا کسان موږ بهر کوو زیشان خان ته چې هغه وکړه موږ ګوره دا فیکټري زیشان خان نه ده دا نه د بل چا ده دا فیکټري دغله کې مروت ده دا هیڅ چا نه ده سیټ مالک ته کراچۍ دلته فیکټري نشي چلوای او دغسې ظلم او جبر پسې چې کېږي خپله فیکټري د یوسي کراچۍ ته هېڅ څوک نه زیشان خان دی مالک ته نه یې کار شته ورسره نه یې بل خان شته نه یې بل خان شته هېڅ چا کار نشته ورسره اول خدای ده بیا یې دغ قوم ده مروت او چې مروتو سره داسې ظلم او جبر کېږي بیا دا ممکنه ده چې دا فیکټرۍ ته موږ لاړ شو او تاله پسې ولګوو او په خپلې قبضې چې یې واخلو د به سبا ته دا ډسټرکټ ایډمنسټریشن کمیشنر صاحب ډي پي او صاحب ډي آی جي صاحب بیا به دا سبا دا نه وایي چې یاره تاسو قانون په لاس چې واخیسته او تاسو د سټیټ خلاف کار وکړو د سټیټ خلاف او د قانون خلاف کار کړی ده چې په تحریک چې دی ګرځي او دې له وجه نه دو درې کسان یې فیکټرۍ نه وباسل او ګاډي یې وباسل دا اینټي سټیټ ته دا د قانون خلاف ته موږ د قانون او د سټیټ خیال وساته چې وروځې ټیم ورکړو دغه بعد بیا کوم خوښي ده چې بیا کومه فیصله کوي که څه نقصان وسو بیا یې بیا ورته وایو چې ذمهوار به سټیټ مالک ته نه یې کار شته ورسره نه یې بل خان شته نه یې بل خان شته هېڅ چا کار نشته ورسره اول خدای ده بیا یې دغ قوم ده مروت او چې مروتو سره داسې ظلم او جبر کېږي بیا دا ممکنه ده چې دا فیکټرۍ ته موږ لاړ شو او تاله پسې ولګوو او په خپلې قبضې چې یې واخلو د به سبا ته دا ډسټرکټ ایډمنسټریشن کمیشنر صاحب ډي پي او صاحب ډي آی جي صاحب بیا به دا سبا دا نه وایي چې یاره تاسو قانون په لاس چې واخیسته او تاسو د سټیټ خلاف کار وکړو د سټیټ خلاف او د قانون خلاف کار کړی ده چې په تحریک چې دی ګرځي او دې له وجه نه دو درې کسان یې فیکټرۍ نه وباسل او ګاډي یې وباسل دا اینټي سټیټ ته دا د قانون خلاف ته موږ د قانون او د سټیټ خیال وساته چې وروځې ټیم ورکړو دغه بعد بیا کوم خوښي ده چې بیا کومه فیصله کوي که څه نقصان وسو بیا یې بیا ورته وایو چې ذمهوار به سټیټ